القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قالوا نرتله ب7 أحرف والذين كفروا کسان چې کفر کړي او کذبوا بآیاتنا او تکذیب کړي زموږ د آیاتونو د کفر او د کذبوا من کې فرق کفر د په انکار باندې د آیاتونو په زړه سره او تکذیب د انکار د آیاتونو په جبه سره اولئک اصحاب النار دغه کسان ورولادي هم فيها خالدون دیبا په دې ور کې همیشه وي دیزه پوری درې بابونه په حصے اوله کې ختم شو اول بابو د اول د صورتنا یا ایها الناس اعبدوا پوری او هغه کې د درې وډلو بیانو پنځه آیاتونو کې د مؤمنانو بیانو کم ته چې منعوم علیهم وای او دا غي د دنیا حکم او د آخرت حکم په دوه آیاتونو کې د مغضوب علیه او د کافرو بیانو او دا غي د دنیا حکم او د آخرت حکم په دیار آیاتونو کې د منافقانو بیانو دا غي د دنیا حکم او د آخرت حکم د یا ایها الناس عبدونا تر کیف تکفرون پوری یو دعوه او توحید باغی باندې پنځه دلایل عقلیه به صدق د قران به تخویب به بشارت به د په معارضی چې وارد وا په صدق د قران باندې دا تر کیف تکفرون کو د کیف تکفرون بالله نا تر دې پوری دا په اوله حصہ کې دریم بابو هغه کې الله څلور نعمتونه بیان کړ یو دا چې اسمکی تنشوشته میکړي دویم د اسمکی منافع مثال پیدا کړ دریم ستاد پلا تعظیم وک په ملائکه باندې څلورم داغه می توبه قبول کړه نو کیف تکفرون قانون دا دی چې د چا د پلا څخه خېګړه کلی وی او حلالي زوی وی نو هغه د پلار خېګړه نه یری نو الله فرمایي تاسو د نکاح کما دومره خېګړې کړې وي او بیا هم داغه د پاسه تاسو را پاسېږي او زما بندگی پرېږدئ او یا زما په بندگی کې ما سره نور شریکوي د یا بنی اسرائیل نه رستا دا څلورم باب دی او په دې کې و خطابات په اهل کتاب ته اول خطاب دا دی په دې خطاب کې درې صفات حسنه د مؤمنانو بیانې او درې صفات قبیحه د اهل کتاب بیانې فاتشو اسرائیل نو اسرائیل کې جعابت تا او ایل معنی ابلاء الله وسریانه جبک نو معنی یا بنی عبد الله او څوک اسرائیل په معنی د صفت الله باندې دا د یعقوب علی السلام څو نمو اے اولاد د یعقوب اذکروا نعمتي یاد کئ زما نعمت د دې یادولو دا معنا چې سترګې درا کړلې غوګونه درا کړلې او پوزه درا کړلې او خله درا کړلې فقط ویش مارا نه د دې په مقتضا باندې عمل وک مقتضا د دې سوا اغا شکریه کول په اطاعت زما باندې چې تاسو زما اطاعت وکړئ التي انعمت علیکم هغه چې کړه مې او پتا سبانه واوفوا بعهدي تاسو وفاو کوي زما په لوز باندې معنا چې ما سره لوز کړو په تبلیغ د دین باندې او په اطاعت د دین باندې اوفوا بعهدکم زب پرواله حکم تاسو په لوز په هغه عمل چې کوم اجر ما د کمانه لري زباغه در کما و ایایا فرحبون او خاص زمانه يرو کوي مخلوق نه موریږي ایواز د الله نه وریږي د مخلوق کړي سخت سزا هم درکې او په مرګ وت اخلاص شي
ولې د الله د سزا نه په مرګ هم نشي خلاصېدلی. نو دې وجه الله فرمایي یره زمانه وکئ او چې کومه وعده ما سره کړې ده هغه سرته ورسوئ. تاسې وګورئ اول 93 نمبر آیات ته سورت بقره یوه وعده دا وه وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ هغه وخت چې واخیستله موږ وعده مضبوطه له تاسو نه ورفعنا فوقکم الطور او اوچت مې کړ د پاسه ستاسو نه کوی تور او دا مې درته وویل خذوا ما آتیناکم بقوة قبول کړئ هغه چې موږ درکړه تاسو ته په مضبوطیا باندې واسمعوا او واورئ د الله حکم قالوا سمعنا وعصینا نافرمانی شروع کړه. همدارنګه 83 ته د دې نه مخکې وګورئ 4 وګورئ د آل عمران نام د بقره 4 او 1 وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى همدارنګه د دې نه مخکې 1 وګورئ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ دارنګي آل عمران 1 وګورئ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ انبیاء و نبرائی راز او دا غید امتون نپواسطه انبیاء علیهم السلام مانده همدارنگ یوصل واتر سورة العمران وګورئ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ تاسو بدادین خلق ته بیانوي او پټوي بیان دارنګ سورة مائده 12 اعراف یوصل 2 اعراف یوصل 55 دا غوادي چې الله رب العزت د بنی اسرائیل ناخستې وي